جمعیت ګوند او د عبدالرشید دوستم ګوند سره یو ځای شوي دي او اشرف غني ته یې اخطارونه ورکړي دي او د اخطارو ترڅنګ نور څه ورته ویلی. جمعیت ګوند څه وویلی، دوستم بیا څه وایي، ټاکنو کمیسیون په ځواب کې څه وویلی او د اشرف غني دریځ څه ده، دا ټول په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افغانستان دوه مهمو سیاسي ګوندونو جمعیت اسلامي او وحدت اسلامي اعلان کړی دی چې که د ولسمشرۍ ټاکنو په پایله کې درغلي وشوه نو دوی به د عبدالله په مشرۍ حکومت اعلان کړي. دواړو ګوندونو په جلا اعلامیو کې ویلي دوی د ټاکنو په پایلو کې د درغلۍ په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستي دریځ ملاتړ کوي. ښاغلي دوستم څو ورځې وړاندې ویلي وو که د ټاکنو پایلې رڼې نه وي او یوه ډله د درغلۍ له لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي نو نوموړی به د عبدالله په مشرۍ نوی حکومت اعلان کړي. د جمعیت اسلامي او وحدت اسلامي ګوندونو او د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د عبدالله ملاتړ کاوه. د دې ګوندونو ټینګار کړی چې د روان ټاکنیز بحران د حل یوازینۍ لار دا ده چې د دوی په وینا د خلکو د پاکو رایې پر بنسټ د نوي حکومت رامنځته شي او که داسې ونه شي نو هیواد به په لوی لاس د بحران خواته ولاړ شي. خو د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا دې ټاکنو کې د محمد اشرف غني ملاتړ کاوه او له دې وړاندې د سیالو ډلو د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې هېڅوک ګډوډي نشي رامنځته کولی. د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې تر دې دمه د دې سیالو ګوندونو وروستیو ګواښونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. بل لور ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له څو ساعتونو ځنډ وروسته د یو شمېر جنجالي مهالونو د رایو بیا شمېرنه او ځانګړې څېړنه پیل کړه. ټاکنو کمیسیون دا کار د شکایتو کمیسیون د پریکړو له مخې پیل کړی خو د کمیسیون له دې ګام سره مهاله د عبدالله ټاکنیزې ډلې د ټاکنو کمیسیون پیل شوی بهیر ناقانونه بللی او خبرداری ورکړی چې که دا بهیر همداسې مخته روان وي نو پریکون ورسره کوي. د ټاکنو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي د ټاکنو پروسه باید یرغمل نشي او د شکایتونو کمیسیون باید د خپلو د پریکړو د پلي کېدو څارنه وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستیو پریکړو د پلي کېدو په موخه د 298 مهالونو د رایو د بیا شمېرنه او ځانګړې څېړنه کوي. دا ځانګړې څېړنه د 130,000 او 102,000 جنجالي رایو په اړه کیږي. ټاکنو کمیسیون ویلي چې د 9 ولایتونو له ډلې په 4 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پای ته رسولی او د پاتې ولایتونو به ژر پای ته ورسوي. د ټاکنو کمیسیون یو ویان میرزا محمد اقپرس BBC ته ویلي و چې د جنجالي رایو ځانګړې څېړنه د یکشنبې ورځې په وروستۍ کې پیل شوې ده. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په یو اعتراضیه غونډه کې د ټاکنو کمیسیون له لوري تازه پیل شوی بهیر ناقانونه وباله او دغه ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد معنوي خبرداری ورکړ چې که دا بهیر همداسې دوام وکړي پریکون ورسره کوي. بل لور ته د ټاکنو کمیسیون ویلي دي چې دوی د شکایتونو کمیسیون د پریکړو د پلي کولو په حال کې دي خو د شکایتونو کمیسیون یوې سرچینې BBC ته ویلي چې لا هم د ټاکنو کمیسیون د ځانګړې څېړنې د بهیر په اړه نیوکې لري. له دې سره یو ځای د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو د اختلافاتو په اړه وایي چې ټاکنیزه پروسه یې شخصي کړې. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بهیر له اوله جنجالي او پیچلی شو خو اوس د ټاکنو کمیسیون له لوري د یو شمېر مهالونو رایو د بیا شمېرنې او ځانګړې څېړنې له پیل او د عبدالله ټاکنیزې ډلې مخالفت سره ښایي چې دا جنجالونه لا زور واخلي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د خپلو موندنو له مخې ټاکنیزو کمیسیون ته د 2 وروستیو پریکړې استولي چې ټاکنو کمیسیون یې 3 پریکړې وړاندې پلي کړي او ځانګړې څېړنه او د یو شمېر مهالونو د رایو بیا شمېرنه نن پیل کړه. ټاکنو کمیسیون به له دې وروسته د ولسمشریزو ټاکنو وروستیو پایلو اعلان ته چمتوالی نیسي. ټاکنو کمیسیون 2 ځله ونه تواني چې د مهالویش سره سم د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. لا هم ټاکنو کمیسیون د پایلو د اعلان لپاره بله نیټه نه ده ځانګړې کړې. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.